بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کفایت الله مانی یم او په دې غږیږم چې څرنګه کولی شو د ماشوم وزن د عمر له مخې تعیین کړو. د زیږون پر مهال د ماشوم وزن تخمینا 3.2 کیلوګرامه وي چې په لومړۍ هفته کې نوی زیږېدلی ماشوم د خپل وزن 10% د لاسه ورکوي چې علت یې د میکونیم د بهر کېدلو، ادرار کولو، فزیولوژیک پړسوب له منځه تللو او کم خوراک کول وي. دغه وزن بایلنه د زیږېدنې څخه 10 ورځې وروسته بیرته ترلاسه کېږي. ماشوم په لومړیو 3 میاشتو کې هره ورځ تقریبا 30 ګرامه یا هم په هفته کې 200 ګرامه یا تر یو کلنۍ پورې په هفته کې 1.5 ګرامه وزن اخلي. په 5 نه 6 میاشتنۍ عمر کې دغه وزن د زیږون د وزن 2 چنده کېږي. په یو کلنۍ کې د زیږون د وزن 3 چنده کېږي. په 2 کلنۍ عمر کې 4 چنده کېږي. 3 کلنۍ کې 5 چنده کېږي. 5 کلنۍ کې 6 چنده کېږي. په 10 کلنۍ کې بیا 10 برابره کېږي او بیا تر بلوغ وخته پورې وده چټکه کېږي او وزن نور هم زیاتېږي. په دغه جدول کې د ماشوم تخمینی وزن د عمر له مخې ښودل شوی دی. د زیږېدنې پر مهال د ماشوم وزن 3.5 کیلوګرامه، په 6 میاشتنۍ کې 7.5 کیلوګرامه، په یو کلنۍ کې 10 کیلوګرامه، په 2 کلنۍ کې 12 کیلوګرامه، په 3.5 کلنۍ کې 15 کیلوګرامه، په 7 کلنۍ کې 22 کیلوګرامه او په 10 کلنۍ کې 22.5 کیلوګرامه وزن لري. اوس په هغه فرمولونو غږیږو په کومو چې د ماشوم وزن د عمر له مخې لاسته راوړلی شو. د زیږون په وخت کې د ماشوم وزن تخمینا 2.5 نه تر 3.5 کیلوګرامه وي. د 3 نه 12 میاشتنۍ ماشوم وزن چې دی بیا موږ د دغه فرمول په واسطه اندازه کولی شو چې لومړی د ماشوم عمر په میاشتو دې سره 9 جمع کوو او په 2 باندې تقسیمو چې هر څو راغی هغه موږ سره د همغه ماشوم وزن دی. مثلا که چیرې یو ماشوم د 8 میاشتو په عمر وي نو تخمینی وزن به یې څومره وي چې همدغه 8 راخلو او 9 ورسره جمع کوو په 2 تقسیمو چې مساوي موږ ته بیا 8.5 کیلوګرامه راکوي. د 1 نه تر 6 کلنۍ عمر ماشوم چې دی بیا د دې وزن چې دی بیا د دغه فرمول په واسطه باندې موږ ټاکلی شو چې عمر بیا په کلونو باندې لیکل کېږي او 2 سره ضربېږي او بیا د هغې حاصل د 8 سره جمع کېږي. مثلا که چیرې یو ماشوم د 4 کالو وي نو تخمینی وزن به یې څومره وي. دغه 4 راخیستل کېږي، په 2 کې ضربېږي او دغه حاصل چې دی بیا له 8 سره جمع کېږي. مثلا 4 ضربې 2 8 شو او دغه 8 چې ورسره جمع کړي نو 14 کیلوګرامه شو. یعنې 4 کلن ماشوم به چې دی په تخمیني توګه 14 کیلوګرامه وزن لري. د 2 نه 12 کلنۍ عمر ماشوم وزن چې دی بیا له دغه فرمول په واسطه باندې چې دی موږ ټاکلی شو چې عمر بیا هم په کلونو باندې لیکل کېږي او د 2 سره ضربېږي. د حاصل څخه چې دی بیا 15 منفي کېږي او دغه بیا په 2 باندې تقسیمیږي. مثلا که چیرې یو ماشوم د 10 کالو وي نو تخمینی وزن به یې څومره وي. دغه 10 کاله چې دی په 2 کې ضربېږي او 10 چې په 2 کې ضرب شي 80 شو چې 15 ترې منفي کړي نو 15 شپېته شو. دغه 15 شپېته چې دی بیا په 2 باندې تقسیمو چې حاصل یې 2.5 کیلوګرامه وزن کېږي. له توجه څخه مو نړۍ مننه.